دوستانو یو چا څومره ښه ویلي دي چې په ژوند کې ځینې خلک د راج کولو لپاره راځي او ځینې خلک د غلامي کولو لپاره. په ځنګل کې په زرهاو رنګه حیوانان او جانور اوسېږي، مګر د هغې یو راجا او بادشاه یوازې زمری دی. چیرې ورته وګورو زمری د ځنګل لوی جانور نه دی او نه د ځنګل کوچنی جانور دی، نه چالاکه دی او نه ډېر تیز دی، نه تیز تللی شي او نه الوتی شي، نه ډېر چک دی او نه ډېر چاغ دی، مګر بیا هم د ځنګل بادشاه دی. هغه د دې لپاره چې د زمري په څېر جګر په ځنګل کې د بل هېڅ حیوان سره نشته. د زمري په مقابله کې چې کله بل جانور ودرېږي، زمری بیا دا نه ګوري چې دا اوږد دی یا لوی دی، طاقتور دی یا چالاکه دی، او هغه ورسره جنګېږي. او مقابل جانور ته ښه معلومه ده چې شیر هېڅ چا ته معافي نه کوي تر کومه پورې چې مقابل طرف ماته ونه مني. هغه ته معلومه وي چې زمری نه بیریږي بلکې خپل زور خامخا استعمالوي. نو د دې لپاره که ژوند غواړئ د 2 ورځو لپاره یې تېر کړئ، مګر د زمري په څېر یې تېر کړئ چې یوازې د راج په کولو پوهېږي. او که چیرې ډېر لوړ الوځئ، د شاهین څخه یې زده کړه. شاهین ته د الوتونکو مرغانو بادشاه ویل کېږي، ځکه چې د دې غرور د نور مرغانو سره ډېر فرق کوي. کله چې باران کېږي نور ټول مرغان راځي په خپلو ځالو کې پټېږي، مګر شاهین د وریځې څخه هم پورته الوځي. د دې توجه د نور ټولو مرغانو سره فرق لري. شاهین په ټولو مرغانو باندې راج کوي او دی خپلو بچیانو ته هم راج ور زده کوي. چې ځینه شاهین خپل بچیان په پنجو کې اخلي، د 12 څخه یا د 15 کیلومتر څخه یې راخوشي کوي. دا دومره لوړوالی دی چې تیاره دومره الوځي. کله چې د دومره لرې څخه خپل بچیان راخوشي کړي، په هوا کې یې پرېږدي، بچیان په ډېر تیزي سره د ځمکې طرف ته راځي. کله چې هغه بچیان د ځمکې یو طرف ته راځي، نو هغه دا خیال کوي چې زما سره څه کېږي. کله چې ډېر ځمکې ته رانږدې کېږي، نو هغه ته معلومیږي چې هغه مړه کېږي. نو بیا هغه ته په سوچ کې راځي چې د هغه سره پنجې دي، که چیرې هغه خلاصې نه کړي نو بیا هغه مړه کېږي. نو د هغې پنجې دومره مضبوطې نه وي چې هغه یې ژر خلاصې کړي او په ځمکه باندې کښېني. کله چې هغه په ځمکه باندې لویږي، نو د هغه مور هغه په خپلو پنجو کې نیسي، کوم چې د هغه کوچني بچیانو په سر باندې الوځي. او د یو شاهین ټریننګ همداسې کېږي، د هغه مور تر هغه وخته پورې داسې کوي تر کومه پورې چې هغه کوچني شاهین الوتل زده نه کړي. شاهین دومره طاقتور دی چې هغه د خپل وزن څخه 10 ور اضافه کوم بل حیوان د ځمکې څخه پورته کولی شي. د شاهین په ژوند کې په هر موړ باندې مشکل وي او هر امتحان هغه په بهادرۍ سره ګټي، او په همدې طریقه هغه یو باز جوړیږي. نو بالکل د انسان په ژوند کې څومره امتحانونه راځي، هغه هغومره قابل او مضبوطه جوړیږي. نو زمري په څېر ژوند وکړئ، د زمري په رقم جګر ولرئ، د باز څخه یې خپل ژوند زده کړئ او هر مشکل سره وجنګېږئ او ګټونکي شئ. هېڅکله هم هغه ماته نه مني. ژوند وکړئ د زمري په څېر، د هر چا سره په هر حالت کې په هر وخت کې د هر شي سره د هر مقابل سره وجنګېږئ او خپل طاقت استعمال کړئ. هر ورځ په ژوند کې نوي څه وکړئ، نوی کار وکړئ، نوی فکر وکړئ. دا وه زما د نن ورځې ویډیو. که مې ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ.